د حکمتیار تازه اخطار طالبان غوسه کړي ده چې حکمتیار څه ویلي او طالبانو څه پیغور ورکړی. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د طالبانو سرپرست حکومت د ژر تر ژره د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړلې دروازې پرانیزي. حکمتیار ویلي چې هیڅوک پر افغانستان او افغانانو په زور حکومت نشي کولای او په وینا یې طالبان باید ښځو ته ټول حقونه ورکړي. د حزب اسلامي مشر د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو وروستۍ محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې سرپرست حکومت دی په هغه پریکړه بیا کتنه وکړي چې د تلویزیون پر پرده د ښځینه خبریالانو مخ پټول پکې جبري شوي دي. د هغه پر وینا پر افغان ښځو د هغه حجاب نه تحمیل کیږي چې په اسلامي شریعت کې نه وي. ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی چې سرپرست حکومت باید د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي او ژر تر ژره د شپږم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر په ځواب کې لیکلي د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي غړو په کابل ښار او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوس وو. په شمشتو کمپ کې به یې هغه دوکانداران نیولو چې بغیر له محرمه ښځې باندې به یې سودا خرڅوله او دوکان به یې بندولو، خو اوس بیا د ښځینو په مخ د پټولو باندې ملاحظات لري. خو دغه بیچاره د معلوماتو له نشت سره مخ دی. مدرسې او دیني درسګاه څخه لرې پاتې شوی ځکه په دې اړه متعدد دلایل شتون لري او هغه بیا هم له شریعته لرې بولي.